صدر صاحب او ډاکټر عباسي میر سبزي صاحب ته ټولو ته سلامونه وایم. د شهید صاحب او زیرک صاحب ډېره مننه چې په پروګرام کې دعوت راکړو او په ښه پروګرام ورته داد او ډاډ ورکړو. او نظم نه وړاندې یو څو قطعې وایم چې د جانان غم د خېټې غم او سالات راخه دي، د جانان غم د خېټې غم او سالات راخه دي. څو ځایه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه او بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غما شوګر دی. ستا یو دیدن باندې دا درې وانه کنټرول ساتمه. ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه پرېښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې بدي ولیکي. غیبت کوي او په غیبت کې د خدای نه راولي نو ولې ستا څه خیال دی چې دام درله نیکي ولیکي. او بلې خدای چې د خلکو زړونه دي شتل پې د مزې دپاره او تا تورې سترګې تورولي نو د دې دپاره ناز او ودا غوسه د ښکلو سره بد نه لګي. مرچ مرچکې خوراک کې څښه وي ذایقې دپاره. یو قطعه بله وایم چې اوس په عوام پکې زوال ومومي، اوس په عوام پکې زوال ومومي. او د ملک ډرامه اخري پاټ ته لاړه، ګاډي سنجین یې پېټرولو ته کو د ګرانېستن 160 ته لاړه. نظم وایم دلته خو یو ملګري د بل نظم فرمایش وکړو خو یو نظم وایم چې تر کومه چې شورو په پاکستان کې داسې چل وي او غریب به پکې دل وي. بدلیږي را بدلیږي نن به یو سبا به بل وي او غریب به پکې دل وي. وزیر که خزانه لوټي خو غلا به ورته نه وي او ګناه به ورته نه وي. که ډېره ناروا کړي ناروا به ورته نه وي او خطا به ورته نه وي. عوام که د ګنډلو ستن کړه پټه دا به غل وي او غریب به پکې دل وي. او دا خلک د په ګیس او په بجلی پسې ړانده شي خو چې دوی ور پکې ښه شي. غریب او مزدور کار ته د بچي د لوږې مړه شي خو چې دوی پکې ماړه شي. وطن چې دوی د کمې ډډې خوري اختیار خپل وي او غریب به پکې دل وي. نه خیر او نه ښېګړه نه د خوارو لس خدمت دی او په نوم و سیاست دی. دروغ د بېماني د سراسر منافقت دی او دوی وایي عبادت دی. نو غیبت وي سپورې ستغې وي او بل پسې کنزل وي او غریب به پکې دل وي. هغه مو باچا کېږي چې د هېڅ نه خبر نه وي او په غلا کې تجربه وي. د یو مرض علاج نه وي کاره مسله وي او ایکسپایر شان نقصه وي. نو شفا ورپکې نه وي د ګلسیټ ډاکټر بوتل وي او غریب به پکې دل وي. او هر څه باندې شته د څومره ښکلی پاکستان دی خو د چا د لاس وران دی. انګاره پکې پوزې له راغلی هر انسان دی او ژوندون ورپکې ګران دی. چې څومره غټ لیډر وي نو هغه پکې غټ غل وي او غریب به پکې دل وي.